ستړي مسئ او وخت نیکمرغه نن چهارشنبه ده د 1404 هجري شمسي کال د سرطان یا چنګاښ د میاشتې 18 نیټه چې د روان 2025 کال د جولای د میاشتې د 9 نیټې سره سمون لري. تاسو نن ستا خبري ټولګه اورئ او په نن خبري ټولګه کې به د بېلابېلو ریپورټونو او موضوعاتو سربېره دا هم واورئ چې مسکن د عمر دا وطن د شملو له مرکز قلات سره د زابل د څلورو جنوبي ولسوالیو نښلوونکې لاره جوړېږي. دلته ترکمن دی که تاجک که هزاره دی. کندهار پوهنتون د اقتصاد په برخه کې 115 مسلکي ځوانان فارغه کړل. دلته هر غر سوری سوری دلته نختر. په کندوز ولایت کې د انتاني ناروغیو کچه په بېساري ډول لوړه سوې. سنګر دا وطن د شملو. او په وروستیو کې به په نړیوالو خبرونو کې واورئ چې د امریکا او اسرایلو مشرانو د 24 ساعتونو په ترڅ کې 2 ځله یو له بل سره لیدلي دي. عمر دا وطن د شملو. بشپړ خبرونه درته زه قاصد د الفت په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. عمر دلته ترکمن دی که تاجک که له مرکز قلات سره د زابل د څلورو جنوبي ولسوالیو نښلوونکې لاره جوړېږي. مسؤلین وایي چې د دې لارې پورې جوړېدو شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي او کارونه به یې د 6 میاشتو په موده کې بشپړ سي. تفصیل یې زموږ د همکار اسمت الله قایل په چمتو سوي راپور کې. دا د زابل ولایت د څلورو جنوبي ولسوالیو عمومي لاره ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د لارې د خرابوالي څخه شکایت درلود، خو اوس تازه د مشرتابه په خاص شفقت او د زابل ولایت مقام په هڅو باندې د دې لارې جوړېدل منظور شوي ترڅو په دې لاره باندې جغلاندازي وشي او د دې خلکو ستونزو ته تر یو بریده پورې رسېدنه وشي. د زابل څلور جنوبي ولسوالۍ یا تغر، نوبهار، شمولزي او شینکۍ هغه ولسوالۍ دي چې د کلونو یې له مرکز کلات سره نښلېدونکې لاره خرابه وه او د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. خو اوس د زابل ولایت د والي ویاند وایي چې د مشرتابه په خاص شفقت او د زابل ولایت د مقام په هڅو د دې لارو د جوړېدو کارونه چې هموارکاري او جغلاندازي د پیل شوي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي او د 6 میاشتو په موده کې به کارونه پای ته ورسیږي. مشرتابه مقام د شفاهي حکم په اساس او د زابل ولایت رهبري د هڅو په اساس باندې یا د پروژه باندې کار شروع شوی دی چې د نوبهار، شمولزو، اتغر او شینکۍ ولسوالیو ته فرعي لارې جوړې کړي. تخمین کېږي چې 100 کیلومتره اندازه لاره ده او په تخمیني ډول باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت په دې باندې راځي. که څه هم یا د پروژه په قرارداد باندې نه ده ورکړل شوې، ولې ولایتي کمیټه چې د بیا رغونې په نامه باندې ایجاد شوې او دغه لارې رغوي. بل لوري بیا د دې ولسوالیو اوسیدونکي او موټر چلوونکي د اسلامي امارت څخه د مننې ترڅنګ وایي چې اوس یې تر مرکز کلات پورې رسېدنه خورا ستونزمنه ده، خو د لارې په جوړېدو سره به یې په ژوند کې هوسایي راسي. زموږ د ستونزو د ولس د ستونزو اولنۍ هم دغه لار ده. که لار نه وي ولس موږ هر وخت په دې لار موږ ډېر سخت مشکلاتو سره اخته یو. پر دې لار زموږ ټول کاروبار، زموږ زندګي، زموږ ژوند ټول په دې لار پورې تړلی ده. موږ ته به نه دومره وسایل شي چې مریض به پر وخت ورسېږي، دومره به راته وسایل شي چې موټر کرایه به مو سپکه شي، دومره به خوشحاله شو چې په ادم کې ګړی وغواړو په غټ ټیم کې به تللی شو. اوس چې ده چې یو سیل راسي یوه خواته بیا نسو تللی، والا نسو کولی، یو ځای کې اوبه راسي 2 ورځې ولاړ پر یوه ځای کې باندې. ولایتي مسؤلینو ژمنه وکړل چې د نورو ولسوالیو خرابې لارې به هم ورغول شي. د روسیې له لوري د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پېژندنې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې د خوښۍ او هیلو څپې راپارولې دي. نور حال زموږ د همکار صلاح الدین تورکي په راپور کې. د روسیې له لوري د افغانستان اسلامي امارت رسمي پیژندنه د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د خوښۍ او هیلو څپې راپارولې دي. د زابل ولسونه هم دا پرېکړه د یو خپلواک، باثباته او باعزته افغانستان په لور یو مهم ګام بولي.
دوی وایي د افغان ولس اوږده قرباني د سولې هیله او د نړیوال مشروعیت انتظار اوس د پوره کېدو په درشل کې دی. د روسیې د فدراسیون چې کومه شاهکاري وکړه دا د ټولو افغانانو لپاره یو ښه خبر ده او ټول افغانستان د روسیې فدراسیون له مشرتابه او د دوی د حکومت له مشرانو څخه ډیره مننه کوي چې په زغرده توګه او بغیر له کوم فشار څخه د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژانده او کوم رول چې روسیې په سیمه کې درلود هغه رول بیا هم ثابت کړه او د افغانستان سره یې د یو ښه دوست او په سیمه کې د یوه ښه همکار په توګه خپلې اړیکې نورې هم پراخې کړې. د روسیې هیواد د لومړی هیواد څو چې افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندی. ډېر خوشحاله یو چې افغانستان اسلامي امارت یې په رسمیت وپېژندی. رسمیت پېژندنه یوازې دا نه معنا چې دلته ډیپلوماسیکې اړیکې رامنځته کېږي، د صادراتو وارداتو د دوی د خپل تر مابین تعامل کېږي. یو شمېر نور وګړي بیا له نورو اسلامي او ګاونډیو هیوادونو غواړي چې د روسیې دا مثبت اقدام تعقیب کړي او له افغانانو سره د رسمي تعامل دروازه پرانیزي. موږ زیات خوشحاله یو د روسیې هیواد څخه چې زموږ افغانستان اسلامي امارت په رسمیت وپېژندی او له ټولو اسلامي ممالکو څخه بیا خاص کر د هغه همسایه ګاونډیانو څخه هیله لرو چې دغه د روسیې چې کوم عمل ښودلی ده د هغه تعقیب وکوي او دوی په دې خوشحاله سي او دوی خپل دا رقم عمل وکوي چې اسلامي امارت په رسمیت باندې وپېژني. موږ ډېر خوشحاله یو په دې چې د افغانستان اسلامي امارت روسیې په رسمیت وپېژندی. پر ټوله نړۍ دا غږ کوو چې خصوصا دا ګاونډیان هیوادونه چې دي د هغو سم دا هیله او خواهش کوو چې افغانستان په رسمیت وپېژني. د یادونې وړ ده چې چین، ایران، پاکستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه د مسکو دا پریکړه د سیمه ییز ثبات لپاره مثبت ګام بولي. د زابل ولایت د نویو مخابراتي سایټونو سروي او ارزونه بشپړه شوه. په زابل ولایت کې د سلام او روشن مخابراتي شرکتونو لخوا د 4 نویو سایټونو سروي او ارزونه ترسره شوه. دا سایټونه د زابل ولایت په مرکز قلات، سویري ولسوالۍ، عمري بند غونډۍ او د قلات او غزني عمومي سړک ترڅنګ موقعیت لري. ټاکل شوي چې په نږدې وخت کې به د روشن شرکت لخوا په سویري ولسوالۍ او د عمري بند غونډۍ سیمه کې 2 سایټونه او د سلام شرکت لخوا د قلات او غزني عمومي سړک ترڅنګ 2 سایټونه نصب او فعال سي. د دغه نویو سایټونو له فعالېدو سره به د زابل ولایت زیاته برخه د مخابراتي خدماتو تر پوښښ لاندې راسي چې له امله به خلکو ته د مخابراتي اسانتیاو لاسرسی لا هم پسې پراخ سي. تاسو زابل ملي راډیو ته غوږ یاست. په زابل کې سبا 4,000 کیلو نیول سوي نشي توکي وسوځول شول. تفصیل په راپور کې اورو. زابل د امنیه قمنداني ویان صبیح الله جوهر وایي چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت له لوري د روان کال په جریان کې 4,000 کیلوګرام اومان او 300 کیلوګرام چرس نیولي چې د یوه پلاوي په حضور کې وسوځول شول. ویان زیاتوي چې دوی د نشي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي په موخه جدي مبارزه پیل کړې او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د مخدره توکو کښت او قاچاق وکړي. هغه وایي چې په دې تړاو 3 کسان هم نیولي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارلي دي. د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په مرکز او ولسوالیو کې بېلابېل عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې 4,000 کیلو یو ماډل نشي توکي اومان نیول شوي، د دې ترڅنګ 300 کیلو چرس نیول شوي او د دې ترڅنګ 410 لیټره تیزاب یو رقم تیزاب چې په نشي توکي کارول کېږي هغه نیول شوي چې نن یا توکي تخریب یا وسوځل شول او د دې توکو څخه نه سوځل شوي دي په تړاو 3 تنه نیول شوي دي عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت مسؤلین همدا ډول زیاتوي چې په دې ولایت کې د امیر المؤمنین حفظه الله تعالی فرمان په مکمل ډول تطبیق کړی او د هر ډول نشي توکو د کښت او قاچاق مخنیوي کړی دی. زموږ لویدیځ ګاونډ کندهار ته کندهار پوهنتون د اقتصاد په برخه کې 115 مسلکي ځوانان ټولنې ته وړاندې کړل. تفصیل له کندهار څخه زموږ د همکار ښاغلي عالمي په راپور کې. کندهار پوهنتون د اقتصاد په برخه کې 115 مسلکي ځوانان ټولنې ته وړاندې کړل.
د کندهار پوهنتون د غونډو په عمومي تالار کښې اقتصاد پوهنځي د خپلو 115 فارغه محصلانو په ویاړ د فراغت شانداره مراسم جوړ کړل چې پکښې د پوهنتون د رهبرۍ غړو د کندهار د اقتصاد ریاست رئیس محترم مولوي نورالباقي احمد صاحب، د کندهار مستوفیت استازو، د کندهار د سوداګرۍ خونې او د محمد ګروپ رئیس محترم حاجي محمد صدیق محمد، د بیلابیلو شخصي ادارو استازو، ملي تجارانو، د کندهار پوهنتون د بیلابیلو پوهنځیو ښاغلو رئیسانو، محترمو استادانو او د فارغینو د کورنیو غړو ګډون کړی و. مراسم چې د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتو په تلاوتولو سره پیل سوه په سر کښې د کندهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس محترم پوهنیار عبدالله زیارمل ټولو ګډونوالو ته ښه راغلاست ووایه او خوښي وښودل چې نن د اقتصاد پوهنځي څخه 115 مسلکي ځوانان ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کیږي او د دې هیواد او ټولنې هیله هم همدا ده چې دا فارغین به د ټولنې د هرې اړوندې ستونزې د حل لپاره هڅې کوي او د دې وطن د جوړولو لپاره به خپله علمي پانګه پر کار اچوي. د دې ترڅنګ اقتصاد پوهنځي د پانګې په برخه کې یو معیاري تعمیر چې د ټکنالوژي وسایلو سره سمبال معیاري صنفونه، معیاري د غونډو سالونونه، همدارنګه ډېر الکترونیکي وسایل لکه عصري الیجانې، پروجکشونه، همدارنګه ټول هغه ممید مواد چې د دې محصلینو د زده کړې سره ډېره مرسته کړې ایجاد کړي دي. ورپسې د کندهار د اقتصاد ریاست رئیس مولوي نورالباقي احمد وینا وکړه. هغه ټولو فارغ سوو محصلانو او د هغوی کورنیو ته د مبارکۍ ترڅنګ وویل د ټولو فارغینو څخه مې هیله دا ده چې تر څو د خپلې ټولنې د پرمختګ، اصلاح او خدمت لپاره په بشپړ احساس او مسؤلیت سره کار وکړي او د خپلو خلکو ملاتړ وکړي. ټول ملګري په دې باندې ټول فارغ محصلین چې دې په همدې باندې کوشش وکړي که هر کلي ته ځي د خپل کلي څخه شروع کړي، د خپل کوره څخه شروع کړي، د ځانه څخه شروع کړي. چاته څه ور زده کولی شي، چاته څه ورکولی شي، چاته کومه مشوره ورکولی شي په اقتصادي لحاظ باندې باید ما د ځان ورڅخه ورسپموي. صرف د ځان لپاره کار نه وکړي. ټول ما درته وویله مینه کم دی، یو کس به وسپروي، دوه به وسپروي، درې به وسپروي، هغه په نظر کې ورسره ونیسي. د کندهار پوهنتون رئیس محترم الحاج شیخ مولوي عبدالرحمن طیبي هم په خپله وینا کې لومړی ټولو میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او فارغینو او د هغوی کورنیو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ زیاته کړه چې نن ستاسې د استادانو او کورنیو د زحمتونو نتیجه ده چې تاسې تر دې ځایه را رسېدلي یاست. زه تاسې ټولو ته مبارکي وایم او سپارښتنه درته کوم چې پر خپل ځان باور وکړئ، راتلونکی په خپل لاس کې واخلئ او د خپلو ټولو علمي طرحو او نوښتونو په جوړولو کې اسلامي شریعت ته هم پام وکړئ. تاسې د دې ټولنې رښتیني خدمتګاران یاست. زموږ خبرې 105.2 FM څپه باندې په ژوندۍ بڼه اورئ. په میدان وردګ ولایت کې د 5 میلیونه ډالرو په ارزښت د انتیموني او سربو د پروسس کارخونې په فعالیت پیل کړی چې په ورځني ډول 80 ټنه خالص فلزات او د 380 ټنه ډبرو د پروسس وړتیا لري. تفصیلي فهیم افغان وړاندې کوي. میدان وردګ ولایت د داخلي او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې چې تازه په دې ولایت کې د انتیموني او سربو د پروسس کارخونې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت په فعالیت پیل وکړ. په پرانیسته کې د قانون وزیر الحاج هدایت الله بدري وویل چې افغانستان زیات بېلابېل ډوله طبیعي منرالونه لري او په یاده برخه کې پانګونه د مسؤلینو او هیوادوالو ګډې هڅې ته اړتیا لري. دلته خاص صنعت او خاص په هغه فابریکو کې چې په هغه کې معدنیات زموږ ستاسې د وطن پروسسیږي، په دې کې ډېرې ګټې شته. موږ په دې کې ډېر زموږ افغاني شرکتونو ته ډېر کوشش کړی دی چې تاسې دلته پروسس وکړي او دلته کارخانې جوړې کړي او دلته به افغانان ستاسې سره په کار اخته وي. تومانو المازبیک پانګوال وایي د فابریکې اصلي جوړښت دوه بشپړې برخې لري. اوله د کان د ډبرو د غني کولو فابریکه چې د ورځې 380 ټنه د کان ډبرې پروسس کولی شي. د دې برخې ساختماني او تجهیزاتي چارې تقریبا بشپړې شوي دي. دوهم د فلزاتو د ذوب څانګه چې پکې فلزات انعکاسي او مخلوطي بټیو له لارې په لوړو تودوخو سره ذوب کیږي او دا څانګه به انشاءالله
د روان میلادي کال د اګست میاشتې تر پایه بشپړه او فعاله شي او د ورځې تر 80 ټنه خالص فلزاتو د تولید وړتیا به ولري. د چارو ادارې لوی رئیس شیخ نورالحق انور وایي د خلکو ولسونو باورونه ورځ تر بلې پر امارت زیاتیږي. د خلکو او د ولسونو باورونه په اسلامي امارت باندې ورځ تر بلې زیاتیږي. هغوی هم دغه پریکړې او نتیجې ته رسېدلي دي او رسېږي چې موږ د نورو په تمه باندې ناسته دا د وخت ضایع کېدل دي. یاده کارخونه چې په 25 جریبه ځمکه جوړه شوې د پرانیستې پر مهال یې چارواکو وویل چې دا ډول پانګونې د هیواد قوت او د ځواک رمز دی. همدارنګه زیاته یې کړه چې افغانستان د فلزاتو او ورته برخو کې د نورو د اوږو بار نه بلکې د سیمې هیوادونه هم ورسره آبادوي. الحاج شیرباز کمینزاده د صنایع خونې عمومي رئیس وایي د افغانستان صنعتکار او تجار او سرمایدار ته نمیده هیله ده. ګورئ ورونو ولکن په بل هیواد کې عزت وي. راځئ په خپل هیواد ته راځئ په دې هیواد کې سرمایه ګذاري وکړئ. هیڅ داسې سرمایه ګذار نشته دی چې یوه ورځ چا زوده کړی وي. د میدان وردګو والي قاری بختیار معاذ ولسونه او تجارانو ته ډاډ ورکړ چې موږ په ټولو برخو کې ستاسو سره پوره همکار یو. ولس ته هم دا اطمینان ورکوو او د تاجرانو ته هم دا اطمینان ورکوو چې موږ به انشاءالله تاسو سره پوره همکار یو. د یادې کارخونې په پرانیستل کېدو نه یوازې 400 کسانو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې بلکې له همدې لارې میلیونونه ډالر عواید د دولت خزانې ته سپارل کیږي. درنو اوریدونکو چې لا هم راسره ملتیا کوي او لا هم صابر ملي راډیو ته غوږ یاست او خبري ټولګه اوري. د ننګرهار ولایت د امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي د ښاري نظم په موخې د بې اسناده او هغه ټکسي موټرو چې ځانګړی ټاکل سوی رنګ یې نه وي عملي کړی د نیولو کمپاین یې پیل کړی دی. پام کړئ د کوچي ناصري راپور ته. د ننګرهار امنیه قومندانۍ اړوند ترافیکو مدیریت له لوري د بې اسنادو او هغه ټکسي موټرو چې رسمي رنګ یې نه دی عملي کړی د نیولو په موخه د پراخه کمپاین پیل. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایان سید طیب حماد وایي له دې وروسته هیڅ ټکسي چلوونکي ته چې رسمي پیروزي او سپین رنګ یې نه وي عملي کړی د ټکسي چلولو اجازه نه ورکول کیږي او دغه راز د بې اسناده موټرو د نیولو کمپاین پیل شوی. هغه موټرونه چې مشخص رنګ پیروزي او سپین خپل موټرونو ته نه وي ورکړی او هغه موټروان چې لیسنس ونه لري او هغه وسایل چې باقیداري ولري دا ټول د ترافیک مدیریت د پرسونل لخوا نیول کیږي او شهرک ته انتقال کیږي. بل ورته د ننګرهار ترافیکو مدیر سمنوال نورجهان جواد شیرزاد وایي تر دې دمه شاوخوا 1,100 موټرې د ټکسي په رسمي رنګ برابرې شوي او دا لړۍ روانه ده. تقریبا 1400 دي که 1,100 ټکسیانې موږ رنګ کړي دي قانون لم برابر کړي دي باقي 4,680 دانې نور مغه کیږي لړۍ روانه ده د رنګ. انور چې کابل جلال آباد لړ موټر چلوونکی دی د امنیتي ځواکونو د دغه ګام هرکلی کوي او د بې اسناده موټرو نیول د ښاري نظم امنیت لپاره ګټور بولي. چې څوک لیسنس نه لري باید چې لیسنس واخلي او کوم ګاډي چې اسناد نه لري باید چې د ښار په مابین کې ونه چلیږي او خپل ګاډو ته اسناد واخلي. کوم باقي ګاډي هغو ته اسناد پاتې. زه د قومندانۍ نه دا مننه کوم چې دوی دا اقدام مخکې کړی دی او دې باندې باید غور شي. د کابل جلال آباد لین یو بل موټر چلوونکی علي جان بیا له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د ټکسي موټرو د پیروزي او سپین رنګ پرېکړه دی په ټولو ټکسي چلوونکو عملي کړي. ما چې دغه موټر ټکسي که 45,000 روپۍ ما پې لګولي دي نو ما د دې نورو خلکو نه هم دا هیله ده چې ټول موټر ټکسي کې او د شخصي د منځه وځي مشکلات به حل شي. او دویمه خبره د جلال آباد نه تورخم نه جلال آباد ته اوس هم شخصي موټر چلیږي باید د دې مخه ونیول شي ټول ټکسي شي مشکل به حل. د ننګرهار امنیه قومندانۍ مسؤلین وایي دا کمپاین به تر هغې پورې دوام کوي چې ټولې ټکسي موټرې رسمي رنګ باندې برابرې او بې اسناده موټرې ونیول شي. د راپورونو په دوام په کندوز ولایت کې د انتاني ناروغیو کچه په بېساري ډول سره لوړه سوې خو د حوزې روغتون مسؤلین ډاډ ورکوي چې د دې ناروغیو د مخنیوي او ښې درملنې په موخه د زون په کچه بشپړ روغتیایي تدابیر نیول سوي دي. په دې تړاو رسا افشار دغه راپور رالیږلی. د کندوز حوزوي روغتون چې د شمال ختیځ زون په کچه ستر روغتون دی او په بیلابیلو برخو کې خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي.
دغه روغتون کې روغتیا پالان وایي د هوا له ګرمېدو سره د انتاني ناروغیو کچه لوړه شوې او هره ورځ له 200 څخه ډېر ناروغان دغه روغتون ته مراجعه کوي. د حوزوي روغتون د ماشومانو داخلي ناروغیو متخصص دکتر نورالله همدرد وایي شفاخانه ما خود 45 بستر است در بخش اطفال. ما 120 تا 160 مریض از OPD مراجعه میکنن که ثبت راجستر میشن و 30 الی 40 از یکی است به حالت شدید و وخیم است. از پاکستان و ایران هم مهاجرین زیاد آمده رایستن، فصل هم گرم است، در سالات میبینند که هیدریشن مریض میره، حتی د شاک و د فوتی مراجعه میکنن برای ما اینجا. سید فهیم چې په حوزوي روغتون کې د نرس په توګه ناروغانو ته خدمات وړاندې کوي وایي په انتاني ناروغۍ ډیری یخته کسان ماشومان او د لوړ عمر لرونکي دي چې د ناروغۍ پر وړاندې د بدن مقاومت کم دی. فعلا که اینجا است این وارد داخلی اون نیست به خاطر مریضایی که بستر میشه. دیگه مریضایی که در عاجل میه بیش از 200-300 مریض زیادتر مراجعه میشه و شبانه روز دیگه تعداد البته 50-40 تا مریضا بستر میشه در وارد داخلی اون میتونه. له دې سره د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عبدالحد عثماني وایي د ناروغانو درملنې په برخه کې پوره چمتووالی نیول شوی خو له مرکزي مسؤلینو د دغه روغتون د تشکیل په زیاتولو ټینګار کوي. تعداد مریضای ما زیاد است. ما در بخش اطفال 45 بدفال داریم، برای فعلا بالاتر از 100 مریض داریم. ما در بخش داخله، در بخش جراحی، تماما بخش‌ها تعداد مریضای ما فوق العاده زیاد است، اما تعداد پرسنل ما ناچیز. با وجود از این پرسنل ما با یک انرژی قوی، مورال قوی ما کار خود انجام میدیم. ما خواستای ما از بزرگای امارت اسلامی افغانستان نیست که حداقل در قسمت تشکیل بر ما منابع بشری باید توجه جدی صورت بگیره. ورته مهال ناروغ لرونکی محمد انور د حوزوي روغتون له چوپړتیا او خوښي څرګندوي او وایي چې په ډېر ښه ډول یې د ناروغانو درملنه کیږي. اصلا واقعا چیزی که دست وست توانش پولت خدمت میکنه. ما پیش راضی هستیم دیگه. خواست ما است که بهتر توجه کنه در بخش صحی باید به توجه بهتر میخوایم. د کندوز ولایت حوزوي روغتون مسؤلین داسې مهال په انتاني ناروغیو د اخته کسانو شمیر د زیاتوالي خبره کوي چې هر کال د هوا له ګرمېدو سره دغه ولایت کې موسمي ناروغۍ زیاتوالی مومي. اوریدونکو د هیواد داخلي خبرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. اوس پام وکړئ نړیوالو خبرونو ته. د بطور زلمو د مسکن د عمر امریکا او اسرائیل مشرانو د 24 ساعتونو په ترڅ کې 2 ځله یو له بل سره لیدلي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ماښام د چونګاش 18 بیا یو له بل سره په سپینمنۍ کې وکتل. دا په 24 ساعتونو کې د دواړو مشرانو دویم ځلې لیده کاته. رویټرز خبري اژانس لیکلي چې بیګاني ملاقات څه باندې 1 ساعت وخت اخیستی او دواړو مشرانو د غزې پر ناورین یو له بل سره خبرې کړې دي. تر دغه ملاقات وړاندې ډونالډ ټرمپ خبريالانو سره خبرو کې د غزې وضعیت یو ناورین بللی او په خبره یې دی او نتنیاهو دواړه غواړي چې حل پیدا کړي. دغه لیده کاته داسې مهال ترسره کیږي چې د راپورونو له مخې د غزې د جګړې دواړه لوري د امریکا په منځګړیتوب د غزې د 2 میاشتني اوربند وړاندیز سوي طرحې پر ارزونې باندې بوخت دي. د اسرائیلو دفاع وزیر وایي پلان لري چې د غزې بېګناه اوسېدونکي په رفح کې یوه کمپ ته ولېږدوي. د اسرائیلو دفاع وزیر وایي خپل پوځ ته یې لارښوونې کړې چې په غزه کې ټول عام فلسطینیان د دې سیمې په سویل کې یوه کمپ ته ولېږدوي. اسرائیل کاټس د دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي و چې غواړي د رفح ښار په کنډوالو کې یو بشر دوستانه ښار جوړ کړي چې پیل کې شاوخوا 600,000 فلسطینیان او بالاخره ټول 2.1 میلیون نفوس پکښې کې پر سیاسي دی. وایي هدف یې دا و چې خلک له امنیتي پلټنې وروسته هلته دننه راوستل سي چې ډاډ ترلاسه سي چې د حماس واکونه نه دي او د وتلو اجازه به نه ورکول کېږي. هغه زیاته کړه چې که شرایط اجازه ورکړي نو د هغه احتمالي 18 ورځني اوربند په ترڅ کې به ودانیزې چارې پیل سي چې اسرائیل او حماس هڅه کوي چې یو له بل سره پرې خبرې وکړي. په اسرائیلو کې د بشري حقوقو یو مدافع وکیل بیا دا پلان غندلی او وایي دا د بشر ضد جرم لپاره له عملیاتي پلان کم څه نه دي. وروستی خبر
د کرکټ نړیوالې شورا د افغان لوبسار بسم الله جان شینواري پر مړینه خفګان ښودلی. د کرکټ نړیوالې شورا یا ICC د نړیوال لوبسار بسم الله جان شینواري پر مړینه خواشیني څرګنده کړې. 41 کلن شینواري تېر دوشنبه د ورپېښ ناروغۍ له کبله وفات شوی او د افغانستان کرکټ بورډ سې شنبه مړینه تایید کړې ده. د هغه د ناروغۍ د څرنګوالي په اړه تر اوسه جزئیات نه دي خپاره شوي. شینواری د کرکټ نړیوالې شورا د نړیوالو لوبسارانو له ډلې څخه و چې 25 ورځنیو او 21 شلوریزه لوبو کې د امپایر دنده ترسره کړې وه. هغه د لومړي ځل لپاره په 2019 کال کې د نړیوالې لوبسارۍ ډګر ته راغلی او هغه مهال یې شارجه کې د آیرلینډ او افغانستان د یوه ورځنۍ لوبې امپایري ترسره کړې وه. درنو اوریدونکو د هیواد داخلي او ورسره بهرني خبرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. اوس د هوا حالاتو ته سر وړاندې کوو. پښتابه تورو زلمو د مسکن د عمر دلته ترکمن دی. نن چهارشنبه د زابل کې اسمان په بشپړ ډول سره لمر ده. تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه هم 24 او سبا پنجشنبه ده. د اټکل له مخې به زابل کې اسمان بیا هم په بشپړ ډول سره لمر وي. د تودوخې لوړه درجه به 28 وي او ټیټه بیا هم 24. د یادونې وړ ده چې په دواړو ورځو کې د ورښت اټکل نه تر سترګو کېږي خو د تودوخې خپل اټکل لا هم پر ځای باندې پاتې دی. که هزاره دی که ازبک له بدخشان له خپلو ټولو فني او تخنیکي همکارانو او ریپورټرانو څخه په مننې سره درنو اورېدونکو د نن چهارشنبې خبري ټولګه پر همدې ځای زما قاصد په کوربتوب او د ښاغلي ګلفت صاحب په پیاوړي او تخنیکي لارښوونه سره پای ته رسېږي. تر بیا مو مهربان خدای مل او ښې چارې په مخ کې ولري.